سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. تاسو کتلی شئ چې د غازی سید خان دپاره مختلف قسم خلکو چې د ډېر زیاتې چاندې کړي دي، اعلانات یې کړي دي او د ده دپاره په لکونو روپۍ خلکو راغونډې کړي دي. په سوشل میډیا باندې هر دویم کس داسې خبرونه شیر کوي چې مشهور بزنسمین صادق اچکزي او داسې نور یادوي چې هغوی ورسره مرسته کړې ده، 10 لکه روپۍ، 15 لکه روپۍ، 1 لک روپۍ او 50 لکو روپو پورې هم خلکو ښودلي دي چې مرستې ورسره شروع دي. خو قدرمنو تاسو ته معلومه ده چې د ده دپاره یو بل کوم ام پی ای دی او د کوټې سره تعلق ساتي، هغه هم دا بیان ورکړی چې د ده د وکیلانو څومره خرچه ده هغه په خپله برداشت کوي. نو بل اړخ ته دا کومې خبرې نورې چې دي په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې شیر کېږي چې دومره د امداد اعلان شوی دی ورته، دومره تعاون به ورسره کېږي. نو دوستانو په دغه خبرو کې څه حقیقت نشته دی، دغه ټول دروغ دي. نو په دې وجه باندې ډېرو کسانو پوښتنه کوله، موږ غوښتل چې تاسو سره دا معلومات شریک کړو. ویډیو تر همدې ځایه ویډیو لایک کړئ، نور معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.